د ارواښاد عبدالرحیم حاتف دوهم لیک د ښاغلي حاجي زهرجان څرک په نامه داسې پیلیږي. ښاغلی حاجي زهرجانه، السلام علیکم. ستا کورنۍ ته هم زما سلام ورسوه. ستا د 1999 کال د 11مې میاشتې د 2مې نیټې خوندور لیک د چمن له لارې پر 20مه د 12مې د 1999 کال راورسېدی. شکر چې جوړ او روغ یې. دعا کوم چې روغ او جوړ اوسې او د ناخوالو سره مخامخ نسې. که چیرې دا تمنا پوره نسې نو ستا بری په هر صورت کې له خدای تعالی څخه غواړم. ستا خط چې هم یې ثوري ښکلا درلوده، هم ادبي نزاکتونه او د اثر الابا یظهر فی الابنا مصداق و، په لوستلو یې خوښ شوم او د تیرو زمانو په یاد کې واچولم. تا په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې له بده مرغه دا وخت د فهم سطحه کښته راغلې ده. په عمومي صورت زه در سره موافق یم، او ځکه چې عامه سطحه بنیاد او بنسټ جوړوي. که هلته معرفت کم سي نو واقعا د خواشینۍ خبره ده. اما په خاصه توګه بیا داسې نه ده. که په هیواد کې دننه د مکتبو او مدرسو دروازې تړلې پاتې سوي دي، بیا په مقابل کې د ډیرو راډیوګانو خولې او د اخبارو، جرایدو او کتابو پاڼې تر پخوا زیات په تبلیغ او اشاعت لګیا پاتې سوي دي، او د هیوادوالو د پراګندګۍ سره له یوې خوا او د عالم د سیاسي او مادي منافعو د متضادو کششونو د اغیزې په نسبت د خاصو خلکو سیاسي تحرک او بیداری، د حقایقو درک، د ستونزو لپاره د حل د لارو چارو پیدا کولو ډول، د ټولنیز ژوندانه په واقعیت پوهېدل او د هغه سره مینه لرل، د نړۍ د اجتماعي سلوک لیدل او پیژندل زیات سوي دي. او که عام بیرته پاتهوالی پوره جبیره نه کړای سي، تر یوې برخې هغه پسماندګي جبیره کوي. او اصلا که د عامو خلکو کتابي فرهنګ انکشاف نه وي کړی، د زمانې سړې تودې ډیرې لیدلې او ترخې تجربې زیاتې کړي دي، اوس به یقینا د خپل خیر او شر په تشخیص کې تر پخوا بیرته پاته نه وي. دا نو د ډانګ حرکت سو. که یو سر پورته تللی وي، بل سر یې ضرور پر مځکه لګېدلی دی. په هر صورت ستا خبره سمه ده، ځکه د ځینو ضایعاتو جبیره امکان نه لري. ستا په لیک کې بله خبره دا ده چې په دا وروستیو تحولاتو او انقلاباتو کې د پخوا پر خلاف تر بازاریانو د کلیوالو پله درنه او لوړه پاته سوې ده. یو اصل چې د نړیوالو ورباندې اتفاق دی هغه دا دی چې اصلا واک په خلکو پورې اړه لري. خلک د خپلو مصلحتونو لپاره چې کومه لاره غوره کوي هغه لاره غوره ده. خلک د خپلو چارو مطلق کالخوایان دي، او هغه ډول حکومت چې دوی غواړي هغه وړ حکومت دي د خپلو ستونزو د حل لپاره وټاکي. نه دا چې څه ډول حکومتونه وغواړي په هغه ډول خلک له پخوا څخه په یوه جوړه سوي چوکاټ او قالب کې په زور ننباسي. که دغه اصل څوک ومني نو د حکومت لپاره په چوکاټ او اډانه جوړولو کې هر کله باید د کلیوالو نظر ته ډیر پام وسي او د هغو ونډه په نمایندګي او حکومت کې زیاته رعایت سي. ځکه په ودان یعنی تر هرج مرج پخوا افغانستان کې تر 15,000 زیات کلي موجود و، او د هرو زرو کلو په مقابل کې حتی 2 ښارونه یا ښارګوټي هم نه و. پر دغه سربیره د تولید اصلي برخه غنم، ورجې، اوربشې، جواري، میوه، ترکاري، غوښې، غوړي، لبنیات، پوست، وړۍ، قالینې، قرهکل
او پنبه هم د کلیوالو پر غاړه ده. مالیه هم دوی ورکوي. د ګمرک محصول چې بازاریان ورکوي دا اصلا مالیه نه ده، او که مالیه هم وي نو دغه غیر مستقیمه مالیه ده چې کلیوال او مستهلک یې د بازاري تاجر پر لاس ورکوي او پر مصرفونکي اچول کیږي. عسکري هم دوی کوي. د وطن دفاع او جهاد هم د دوی پر غاړه دی او وو. که چیرې د حکومتونو او دولتونو قدرت له خلکو او ملتونو څخه نشات کوي، نو په افغانستان کې ډیره طبیعي خبره ده چې باید د کلیوالو برخه لو وي. دا چې اقلیت د اکثریت پر اوږه ورسپریږي یا ورسپرول کیږي، دا ناروا کار دی او یوه لو بې عدالتي ده، او په افغانستان کې هر کله دا کار سوی دی. یو وخت مرحوم بینوا یوه فکاهي لیکلې وه، داسې چې چا پوښتنه وکړه آیا دا رښتیا دي چې د انسانانو تر حکومت پخوا اسانو حکومت کاوه؟ چا جواب ورکړ چې یا حکومت تل د خرو وو. خو د اکثریت د خوښۍ د حکومت هم دا مفهوم نه دی چې و اکثریت ته منسوب هر فرد په خپل حکومت وي او څه چې د زړه وغواړي هغه کوي. دا خبره هم داسې یو ظلم دی لکه څه ډول چې اقلیت د اکثریت پر څټ کښېنول سي. اصل مطلب دا دی چې د نظم جوړولو لپاره د دوی نظر مهم دی. اقلیتونه هم خپل حقوق او رعایتونه لري، اما د اکثریت ځای هیڅکله نه باید وغواړي یا یې ونیسي. که د اکثریت هر فرد د قانون اجرا په خپل لاس کې ونیسي او ځان قانوني وبولي یا تر قانون یې بالا وبولي، دا نو ضدیت دی، انارشي ده، ځانځاني ده، د ځنګله قانون دی، زور بالای زور دی. نه ټولنیز نظم جوړوي، نه د کوم مدنیت اساس ایښودای سي. د دنیا هر ترازو هم هیڅ وزن او طول نه لري. نو که پخوا کلیوالو ته په نمایندګي کې سمه برخه نه ورکول سوې، حکومت نماینده حکومت نه و، او دا چې بیا وروسته هر کلیوال ځان قانون باله، دا هم هیڅ حقوقي او منلې بڼه نه لري، بلکې د تیرو زمانو یو غیر مدني میراث دی چې د حاضر وخت پر موډ نه دی برابر. که دا تطبیق سي تلفات به یې زیات وي، ځکه دا نو د جهاني سیلاب په مقابل جهت کې لامبو وهل دي، او انا که هر څه سرزوره هم وي، سیلاب یې بالاخره په خپله مجرا کې له ځانه سره وړي. که چیرې په مرګ نیول په تبه راضي کیږي، دا رضا ډیره کم دوامه او زودګذر رضا ده، ځکه تبه علت دی، مریضي ده، خوږ دی، او په علت کې رضایت دوام نه کوي. وږی یې خولۍ نه لرې؟ ته ځان ته وګوره، ته تر چا کم یې؟ خولۍ نه لرې؟ شکر هر څه دې پوره دي. آیا خولۍ نه لرې؟ لڅ یې؟ خولۍ نه لرې؟ دا د هغه غریب پلار دلایل و چې د اختر په شپه یې خپل ناراضه زوی ته ویل، کله چې به یې زوی د بډایانو د زامنو د بوټو، کوټو، کالو، لونګیو او صدریو شکایت خپل پلار ته راوړ. سړی دا نسي منلی چې د پلار دغه د خولۍ منطق به د زوی لپاره قناعت بخشه وه. د مجبوریت خبره بیله ده. امنیت راوستل که څه هم د حکومتونو لومړنی فرض دی، اما د هر څه غاړه نه پوځي. خوشحال خان وایي تل آرام سره پراته وي د ګور مړي، د ژوندو چې شور و شر نه وي هم هیڅ. د دې زمانې د حکومتو دا ذمواري ده چې په اختلاف کې اتفاق راولي، هغه هم نه د زور او جبر له لارې. په تړون کې یکرنګي راولي، په تدبیر، په تضاد کې وحدت تامین کړي، په حکمت عملی. موږ په 40 ساعته کې 22 ځله الحمدلله رب العالمین وایو، او که چیرې انسان د خدای تعالی د خلافت ادعا ولري، نو د خدای پر مځکه په دغه ډول پراخ نظري حکومت کول ورته پکار دي.
زموږ د کتاب فاتحه د فاتحې په صورت کې ده چې څوک او څوک یې د قرآن اجمال ګڼي. هلته رب المؤمنین یا رب المسلمین نه دی راغلی. البته دا مقولې تر رب العالمین لاندې دي، خو د رب العالمین وصف عام او شامل دی او په هغه ډول پیرزوینه او رواداري باید حاکم حکومت وکړي. موږ د ورځې 11 واره په لمانځه کې دغه قرآني معصوره دعا وایو: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. د دې مفهوم دا نه دی چې یوازې د ګور او کفن مسایل د ژوند تر سهولتونو را د مخه کړو، په داسې حال کې چې د دنیا شادۍ د دنیا لپاره اولیت لري او ترجیح لري، اما البته د دوژغ له اور څخه د ځان ژغورلو په شرط. دا چې موږ ټول شپنیان یو او د خپل رعیت له حاله پوښتل کیږو، سړي ته صالح سلف نیک کردار او ښه نیتونه ورپه زړه کوي. کله چې حضرت عمر بن عبدالعزیز د هغې بوزې له بابته چې پښه یې د ولي په اومه پله کې بنده سوې او ګوډه سوې وه ځان مسؤل باله، یا کله چې د شپې په تیاره کې د دولت د یو مسؤل سره د مملکت د چارو په باب خبرې و څراغ ته کولې، او کله چې د صحبت رسمي برخه خلاصه سوه او شخصي مجلس شروع سو، نو یې څراغ مړ کړ او په تیاره کې یې خبرو ته ادامه ورکړه. مقابل طرف چې کله پوښتنه ځینې وکړه، دغه جواب یې ورکړ چې د شخصي خبرو لپاره زه د بیت المال د څراغ څخه د ګټې اخیستلو حق نه لرم. آیا د دې زمانې زرق و برق رکاب و پایکش په خپل بیل دلالت ونه لري؟ که څوک مستحب او مستحسن د فرض او واجب په درجه او منزله کې ودروي، یا سنت فردي او شخصي د عمومي نظم او معاملاتو تر اصلاح مقدم کړي، دا به آیا بدعت نه وي؟ شک نسته د لارې وهلو، قتل، غلا او نور منهیاتو مخ نیول دغسې د حکومت فرض دی لکه د عشر او زکات ټولول، او د چرسو، تریاقو، هیروینو منع کول منکر نسی درلودای، اما د هغو علت او سبب پیدا کول او له هغه سره مبارزه کول په خپله مستقیما د دغو جرایمو سره تر مبارزې کم اهمیت نه لري. د مرضونو لپاره لومړی وقایه فرض ده، د محیط کنټرول فرض دی، د وجود تقویه فرض ده، واکسین لازم دی، او که تر دغو پولو ناروغي راواوړي بیا نو دوا، دارو او علاج لازمیږي، او که چیرې نوبت د مجرم و جزا ته ورسیږي، هغه وخت هم د بشري کرامت رعایت په هیڅ صورت له نظر څخه د غورځولو نسی کېدای. تا د خپل لیک په سر کې لیکلی دي چې کشکې مې د ایمان خواست کړی وای. زه وایم تا خو د دې کار هیڅ ضرورت نه درلود، ولې به دې دا کار کاوه کوم چې تا یې وکولو ته هیڅ ډول اړتیا نه درلوده. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. تو خو شکر ایمان لري او فطري ایمان دی لا هم هیڅ خلل نه دی موندلی، نو څوک چې د هغه څخه د تحصیل لپاره تلاش کوي کوم چې د ده سره موجود وي، هغه ته تحصیل حاصل وایي او مطلقاً دا عمل باطل دی، نو تا به دغه باطل عمل پر څه کاوه؟ د خپل لیک د خاتمې سره دې دا هم لیکلی دي چې که چیرې تا ته زما د پلار مرحوم څه خاطرې او مقولې در په زړه وي، هغه کله کله راته ولیکې، دا به ښه وي. زه چې ګورم په حاضر حال کې تر ځان زیات مستحق څوک چې د مرحوم شیخ صاحب په باب وغږیږي، او تر تا مستحق چې ته باید د شیخ صاحب په باب واورې، بل څوک په نظر نه راځي. ځکه په ژوند کې ما د مرحوم حاجي عبدالغفور خان سره په سفر او حضر، هستي او نیستي کې اوږدې شپې ورځې تېرې کړې دي، او د هغه مرحوم په باب کې که زما معرفت کامل او جامع نه وي، نسبتاً زیات ضرور دی،
او یوازې فضلو اخونزاده که ژوندی وي خدای تعالی دې صحت ورکړي او که مړ وي خدای دې جنت ورکړي هم که چیرې واک ولري د شیخ صاحب په باب د غږېدو حق درلودای سي حتی من وجه به د ده معلومات تر ما زیات هم وي اما نه د مرحوم حاجي عبدالغفور خان د شخصیت په ټولو او یا ډیرو بعدونو کې ځکه نو زما هم حق دی چې تا ته ستا د غوښتنې په باب څه ولیکم او هم مې وظیفه ده چې دا کار وکړم او ځکه چې زما پیژندګلوي د مرحوم شیخ صاحب سره بالمقابله د 1440 هجري شمسي کال څخه د هغه مرحوم تر وفات پورې په دغه واټن کې لاسته راغلی ده نو پر یوه ځای به دا ګران خبره وي چې هر څه را په زړه کړم او تا ته یې ولیکم دا کار به ورو ورو په اقساطو سرته ورسوو که داسې ونه کړو نو مصنوي 70 من کاغذ شد مرحوم شیخ صاحب د نسب په اعتبار نجیب الطرفین و د پلار لخوا یوې تجارتي او په عین حال کې یوې علمي کورنۍ او د مور له طرفه د کندهار مشهورو اخوندانو اخوندزادګانو علماو او استادانو ته منسوب و اما هغه د خپل عادت سره سم هیڅ کله د خپلو نسبي یا خپلو حسبي افتخاراتو ذکر نه کاوه د دغه عربي شعر د مفهوم مطابق لا تقل اصلي وفصلي ابدا انما اصل الفتى ما قد حصل یې تل په دغو مواردو کې سکوت کاوه حتی زما په اوږده معاشرت کې مې تر اوسه د هغه مرحوم د پلار نوم نه دی زده ځکه دی هیڅکله ذکر نه دی کړی د پلرګنۍ لخوا یې د مرحوم عبدالحکیم خان سره چې د شیخ صاحب د تره زوی و په چمن کې ډیر وخت ژوند کړی و عبدالحکیم خان د حاجي محمد امین او عبدالغني خان میوندي پلار و او د خپلې پلرګنۍ په نیکانو کې خپل اکا محمد سرور اخونزاده مرحوم د عبدالصمد اخونزاده پلار ته د یوه واقعي شیخ او صوفي په دود عقیده درلوده مرحوم شیخ صاحب د خپلو ماماخیلو خصوصا د خپلو ماماګانو د هغو زامنو سره چې د ده همزولي وه ډیر پاته سوی او حشر سوی دی او په هغو ټولو کې د مرحوم خیرو اخونزاده نیکیو او اخلاقو ذکر ډیر کاوه چې پر خپلوي سربیره آشنایی هم ورسره درلوده او بالاخره د خپلو ماماخیلو په هدیره کې ښخ سو او هغه هم ډیره ترخه ورځ وه تموتون کما تعیشون حادثه له دې قراره وه شیخ صاحب د لاقیده او ورګټ ژوندانه پلوی نه و همیشه به د دوستانو یوه محدوده ټولګۍ درلوده او د هغه سره په ژوند کې به د تکلیف احساس نه کاوه له عامو خلکو تر ګډون یې خلوت ډیر خوښ و نه په دې مفهوم چې ګویا له خلکو څخه یې نفرت درلود بلکې په دې مفهوم چې په آزادو انجمنونو کې د نزاکتونو رعایت مشکل وي او دغه خبرې به دی په مضحکه کې اچاوه هر که پا کج می گذارد خون دل ما می خوریم شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما ځکه د مرحوم تفریح و خلوت ته وتل د محدود دوستانو سره کلی او باغ ته تلل یا په میله کې د غرو سرو ته ختل وه د روژې لومړۍ ورځ یا د جمعې د تعطیل ورځ وه ماښام مې پوښتنه ځینې وکړه چې څه باید وکړو هغه ویل تاسې ډېر همت نه لرئ چې ووځئ رښتیا هم ما چې د ملګرو سره مشوره وکړه یو هم د باندې وتلو لپاره آماده نه و زه او مرحوم شیخ صاحب پاته سو او د چلزونو پر ختلو مو موافقه وکړه ما ورته ویل چې زموږ کور په مخ کې دی ته پر دغه لار راسه یو ځای به ځو هغه راته ویل هو د دې لپاره چې ته تر غرمې بیده سې زه قطعا نه درځم ما ورته ویل چې خیر نو به د چلزونو پر سر په دالانچه کې سره وغواړو هغه مرحوم زموږ ملګرو ته مخ راواړوه چې ته دی وګوره زه چلزونو ته د دغه لپاره ورسره ځم چې د ده پر ورختلو وخاندم
دی بیا اوس د چلزنو د دالانچې بیان کوي. ما ته یې مخ راواړاوه او ویې ویل د محمد اعظم پر کوټه به سره غواړو. محمد اعظم یو عملي سړی و. په سرپوزه کې چې د زاړه ښار وخوا ته سړک ورګرځېدلی دی، د سړک په خوله کې یې د غره وخوا ته کوټه وه او غالباً به د خروټو د کوڅې و. سهار تر هغه وخت ډیر د مخه چې زه باید سرپوزې ته تللی وای، محمد یوسف ویران راغی. د کور دروازه یې راوټکوله. زه راووتلم. د رخصتۍ ورځ وه. د ده په لیدو مې تعجب وکړ. پوښتنه مې وکړ چې خیریت دی؟ ده وویل شیخ صاحب وفات سوی دی. زه لکه برق چې ونیولم، جټکه مې وخوړله. پورته وغورځېدم. ورته ومې ویله یا موږ لږ وروسته چلزنو ته ځو، هورې مو واده ده. هغه ویل زه جدي درته وایم چې مرحوم د زړه په ناروغۍ تېره شپه وفات سوی دی. سربیره پر اوږده ملګرتوب زه د شیخ صاحب د زړه په ناروغۍ د ده تر مرګ وروسته خبر سوم. مرحوم د هوږې خوړلو فوق العاده زیات عادت درلود، ځکه هوږه شراین پراخوي او د وینو په جریان کې سهولت راولي. یو وخت چې زه او شیخ صاحب په 1421 یا 1422 کلو کې په کابل کې سره انډوالان وو. زه هغه وخت ډیر ځوان وم، د 26-27 کلو وم. بیا هم یو وخت داسې راغی چې زما د شپې خوب ورک سو او زه یې په علت نه پوهېدم. یو ورځ چې ما غوښې راوړې وې او مرحوم شیخ صاحب د کټوي مسالې جوړولې، چې ګورم دومره هوږه یې میده کړې ده لکه څوک چې پیاز میده کوي. ما پوښتنه وکړه چې دا څه شي ده؟ ده ویل هوږه ده. ما ورته ویل دغه ډېره خشکه ده او زما د بې خوبۍ علت اوس ماته رامعلوم سو. لطفاً که دا هوږه څه کمه کړې. مرحوم دا راسره ومنل او بیا یې هېڅکله ډېره هوږه نه ور اچول. اما دا یې نه ویل چې زه د فشار په نسبت ضرورت ورته لرم. او په میلو کې چې به یې خوړو ته زیاته هوږه ور اچول، ځکه چې هغه د هرې ورځې خبره نه وه. په 2-3 هفتې کې به یو ورځ وه، پر ما یې هم بده اغېزه نه کول، ځکه نو ما هم شکایت نه کاوه. د مرحوم تر مړینې وروسته زه وپوهېدم چې دی مجبور و د دوا په شکل یې هوږه خوړل. اوس نو تاسې په خپله د هغه مرحوم د صبر، استقامت، تحمل او زغم اندازه له دغه څخه لګولی سئ. جنتونه دې په نصیب سي. دا مضمون به بیا هم څېړو انشاءالله. گر بمیرم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. په مخه دې ښه، الله دې مل شه. ستاسو دعاګوی حاتف.